السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو زموږ د نن درس دی امریکن انګلیش فایل بک. دوستانو دا ډېر ضروري دی له موږ سره. په دې کې به موږ ګرامر، وکیبلري، پرونانسیشن دا ټول انشاءالله ډېر په اسانۍ سره وپېژنو. لکه له موږ سره په دې کتاب کې دوستانو کانټینټ په اوله صفحه کې ګرامر، وکیبلري لغات، پرونانسیشن تلفظ. دوستانو لکه دلته چې لیکلي هیلو یعنی سلام، وربي آی اینډ یو دا دوستانو د ګرامر برخه ده. وکیبلري نمبر 0 to 10 یعنی له صفر څخه تر لسو پورې، او د هفتې ورځې. دوستانو دا زموږ د وکیبلري برخه ده په دې چپټر کې، په دې لیسن کې. پرونانسیشن، ورډ سټریس، تلفظ دوستانو هغه ټول له موږ سره په دې کانټینټ یعنی په دې صفحه کې شته. دوستانو دلته چې کوم تاسو ته داسې واړه واړه توري معلومیږي لکه جی وی پی. جی نه مراد دی ګرامر، له وی نه مراد دی وکیبلري، او له پی نه مراد دی پرونانسیشن. او د دې درس عنوان دی دوستانو له موږ سره هیلو یعنی سلام، او خلاصه د دوستانو هیلو آی ام هنری، what's your name؟ هیلو سلام، I am Henry یعنی زه هنری یم. what's your name؟ ستا نوم څه دی؟ I am Lisa، زما نوم لیسا دی. دوستانو listening and speaking اورېدل او خبرې ورباندې کول. له موږ سره په A کې 1.2 listen and repeat. دوستانو تاسو یې سره واورئ او سره تکرار یې کړئ. Hello, I'm Lisa Silva. Hi, I'm Henry Green. Nice to meet you. Nice to meet you. دوستانو اوس اردو ترجمه ته هیلو یعنی سلام، listening and speaking اوریدل او خبرې کول، listen and repeat اوریدل او تکرار کول. لیسا هیلو I am Lisa Silva. لیسا دوستانو دا د یو نفر نوم دی. هیلو I am Lisa Silva، زه لیسا سیلوا یم. هنری Hi I am Henry Green، زه هنری گرین یم. Nice to meet you، په لیدو دې خوښ شوم. لیسا nice to meet you، په لیدو دې خوښ شوم. In pairs practice the dialogues. دوستانو په جوړه کې یا دوه نفره د خبرو اترو تمرین وکړئ. In pairs practice the dialogue. دوستانو دوه نفره یا جوړه کې دوستانو د خبرو اترو dialogues تمرین وکړئ. Now say who are you؟ اوس ووایاست څوک یې. Hello I am Isa Muhammad. Hi I am John. Nice to meet you. Nice to meet you، په لیدو دې خوښ شوم او په لیدو دې خوښ شوم. دوستانو تاسو به هم دغه رنګه دا تمرین وکړئ دوه نفره سره. که چیرې ملګری لرئ دوستانو له هغه سره تاسو تمرین وکړئ. In pairs practice the dialogue تمرین ورباندې وکړئ په دې محوره باندې. لکه now اوس ووایه، now say who are you، اوس ووایه څوک یې. hello I am، لکه دلته چې دوستانو ما کوم نوم لیکلی hello I am عیسی محمد، دا څه به تاسو خپل هم سره تکرار کړئ. hello I am عیسی محمد. Hi I am John. Nice to meet you، په لیدو دې خوښ شوم. Nice to meet you، په لیدو دې خوښ شوم.